په سوله باندې د پاکستان دیوال ورسوو د اټکې چې کوم دیوال د افغانستان شروع یې کړو که چیرې زه نن په خپله باندې ورځم اجازه یې رانه کړه بیا شپې ته موږ حمله په کوو موږ په هغه وخت کې ځان جوړوو چې کله د اټک دیوال تیر کړو بیا به زه په انډیا کې به بسترې کړو که څوک شهیدان و به شهیدان یې که څوک جوړو بس به ځان بسترې اوس نه اراده لرو نه ځان جوړوو موږ په خپله باندې محمدي فتوا دا راته سوې ده څو د پاکستان سره دیوال تیر نه کړي تا په افغانستان کې قسم ده که نه ښه ورځ راسې نه ووینې سره قیته ده سره قیته څه شی سره قیته څه شی ده دا عملیان چې دي پوډریانو د شو ولا دا ټول د ما ذبیح الله مجاهد افغان اوسه مسره قیته دي دا بس خاص شپې ته وړو هغه ته پاکستان پوستو ته وړو عملې لپاره او څومره پرسونل مو څومره دی پرسونل له 22 طلاقو نم زیاته بیخي زیاته خلکو زیاته داخله کړې ده پاکستان باندې ولې جهاد کې څنګه جهاد خو ځکه په کوو که اوس تاسې دوه کسان یې د ده په تا 1 روپۍ ده که چیرې ته ورسره مقابله وکړې او تا له منځه ویسې ته شهید یې د ده مرګ خرابېږي نن یې نیم افغانستان رانه نیولی ده او اصلي هدف یې هغه ده هغه انګریز ده چې اولنی یې د موږ د تاسې په نیکو باندې یرغل کړی و یې غوځفلی و یو شیطان یې زخمي ورلېږلی و بس